منظور پشتین دلته راغلی ټولو ته به مخه یې که نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن په دې د تلین په مناسبت سره دلته راغونډ شوي یو ملګرو خبره خو مې کوله نه دا بتله هم وویل چې زما تقریر کم شو زه وایم که د تقریر کم وي دی به بیا هم وکړي زمونږ اصل کې لږ دا وه هغه څوک خفه هم نه شي شیډول مو دا و چې دلته زمونږ نور هم پروګرامونه وو نو هغې وجې نه مو هغه لږ وکړله سیاست د مقابلې په بنیاد نه کیږي چې په دې کې به زه د چا سره د یو پارټۍ سره د یو تحریک سره مقابله کومه دا د نظریاتو په بنیاد باندې کیږي دا د کام وطن د جوړولو تر ټولو عظیم نظریات چې تر ټولو په دې باندې کیږي د پی ټی ایم د چا سره هم مقابله په پښتونخوا کې نشته دی پی ټی ایم دا سوچ نه لري او که په پی ټی ایم کې څوک لري تېروتلی دی چې دی به عوامي نیشنل پارټي کمزوریوي دی به پی کې میپ کمزوریوي یا به بله پارټي کمزوریوي په هغه باندې به دی ځان جوړوي موږ د بل په غورځولو باندې ځانونه نه جوړوو بلکې دلته د دغې قام او د دغې وطن یو لوی فکر لرو په هغې کې دننه د دغو پارټو سره د نیشنلیست قوتونو سره یو ځای تګ غواړو د دوی سره هم آهنګي غواړو د دلته راتګ او هر ځای ته داسې قبرونو ته هدیرو ته حجرو ته زموږ د تګ مقصد تر ټولو لوی دا وي چې څنګه د خپل پښتانه چې ټوټې ټوټې ناستي پراته دي څوک د چا نه مرور دي بل د بل نه مرور دی دا مرور خلک څنګه یو ټبر ته راتللی شي څنګه سره یو کېدلی شي دا زموږ تر ټولو لوی مقصد دی د بغض په بنیاد نه د مینې په بنیاد کار کوو د نفرت په بنیاد نه بلکې د خپلوالۍ په بنیاد باندې کار کوو چې څومره هم موږ سره راخپلولی شو څومره پښتانه ته موږ زیات قدر ورکولی شو دومره ورکوو زموږ دپاره د خپلې خاورې د تاریخ هر څوک چې دلته یې کار کړی دی د وطن فکر یې لرلی دی هغه ټول محترم دي باچاجي محترم دی زموږ دپاره خان شهید محترم دی زموږ دپاره باچا خان ولی خان محترم دي زموږ دپاره شیرپا والي صاحب دا ټول چې څومره هم دلته د وطن فکر څوک لري چې زه یې کومه داسې د مولانا صاحب چې څومره هم د وطن د فکر سوچ لري چې او زه کوم زه د وطن جوړ غواړم دا ټول محترم دي د دغو ټولو سره مشترکه تاک د کام مفادات دي د دغو ټولو په یو ځای ساتل دا د کام مفادات دي د دغو ټولو اتفاق راوستل دا د کام مفادات د دغې خاورې مفادات دي دا د راتلونکي نسل د یو ښه ژوند پیغام دی موږ به تر ټولو غټ کار دا کوو چې د دغې هر هغه خبره چې هغه موږ سره نږدې کولی شي هغه راپورته کړو ټولې هغه خامې چې هغه موږ سره لرې کوي په بیانولو هغه ټولې شاته واچوو په یو سړي کې که 99% غلطي دي 1% سم دی هغه 1% یې چې رانږدې کړو خیر د هغې 99% سره زموږ کار نشته زموږ کار د هغې یو سره دی چې دی د کام وطن په خیر راشي نو زموږ مقصد دغه وي باقي په ادیرو کې ما خپل تاسو ته به پته وي چیرې هم داسې بیان کړی نه دی زه مناسب ادیره زه وایم دا دعا ده د دعا دپاره دا د یو داسې خبرې دپاره چې هغې روح ته خیر ورسېږي د دغې دپاره وي خو د محبت وروروالۍ او د اتفاق اتحاد دا پیغام مې په زړه کې و چې موږ ټول یې ولرو که چیرې موږ د یو بل نه نفرت کوو یا د پارټو نه کوو په دې کې به موږ مزید هغه تقسیم هغه بې اتفاقي هېڅ یو بل هسې د بې اتفاقۍ نور فیکټر به زیات شي کم به نه شي نو موږ به په زړه باندې دا تیږ ږدو چې دغه خبره څنګه ده څنګه نه نو اتفاق اتحاد د څه شي دپاره کوو د کام وطن د روغ ژوند دپاره کوو د داسې ژوند چې هغه پر امن هم وي معاشي هم تعلیمي هر لحاظ سره هغه پورته وي هغه لوړ وي هغه د کامونو نورو کامونو په منځ کې د سیالۍ برابر وي د دې دپاره دغه زموږ پیغام وي همیشه مو وي تل مو وي خدای دې د باچاجي روح آباد لري خدای دې د دوی خاندان آباد لري خدای دې موږ ټولو ته چې څومره هم پښتانه یو دا یوه پوهه راکړي چې زموږ اتفاق اتحاد زموږ د وطن تر ټولو لوی مفاد دی که چیرې موږ په اتفاق وو هیڅوک پښتون بیا څوک نشي وژلی دی هیڅ پښتون استحصال بیا څوک نشي کولی موږ عام پښتانه خو پرېږده
زمونږ هغه پښتانه چې په مختلفو ادارو کې کار کوي یعنې پولیس ته یا ایجوکیشن یا بلکې والله هغې ته هم بیا څوک څه نشي ویلی خو چې موږ بې اتفاقه وو نه هغه خلک بچ دی چې زموږ د خاورې دي دلته مختلفې نوکرۍ کوي نه دغه بچ دي نو په دې حواله سره د امن دپاره امن چې نه وي اتفاق د امن دپاره غواړو که دا بدامني وي بیا معاشي استحصال هم اسان دی بیا د انسیکیورټي یا مشه پیدا کړي د سیکورټایزیشن په نامو د عامو خلکو بربادي دغه ټول بیا آسان دي نو اتفاق اتحاد تر ټولو اهم دی د دغې اتفاق اتحاد دپاره مونږ راوتلي یو پیغام مو دی که چا هم په دغه څه شعبه لري هغه د لرې کړي چې پی ټي ایم لکه چې په کام کې دننه یو بل داسې پلیټفارم جوړوي یو بل داسې کیسه جوړوي چې هغه به بې اتفاقي راولي کله هم نه کله هم موږ د دغه سوچ فکر نه لرو په دې خبره مو د هیچ چا سره هیڅ نفرت نشته دی نه یې کوو هره حجره ته تګ په دې کې به ټول کام را سره وي انشاءالله په دې کې به اتفاق کوو خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره ټولو ته لوی ژوند او ټولو ته دا غواړو د خدای نه چې د خپلو اتلانو هم قدر او وپېژندي او دا اوس چې کوم دي دغه یو ښه ژوند ولري خدای مو آباد لره مننه دینا پی ټي ایم مشر د خبرو نه پس ګور خان ته دعوت ورکړو چې دوا وکړي اخري خبرې وکړي بیا به صادر خور شي هغه خبر له ډاکټر صاحب لور کوم نه خبر دی بچه داسې ده خواهر باچا وارو که منظور خان لږ رسکو شئ لږ رسکو شئ نه دا مساوه ډاکټر صاحب څه شو ډاکټر صاحب دارشته لږ رامخکې شه ډاکټر صاحب دا میلمانه